أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة البقرة 22 نمبر آیات اول سپارہ مخکیتونه کې الله رب العالمین جواب د شبهه او د معترضینو چې په قرآن باندې اعتراض کو پیغمبر باندې اعتراض کو کدا قرآن د الله کتاب ویول په دې کې دغه شان ته د مش تذکرہ کېدله د غنی تذکرہ کېدله نو الله پاغي باندې رد کو جواب داغي الله وصلی الله رب العالمین یو څو قباحتونه د هغه چا ذکر کوي چې څوک په قرآن باندې اعتراض کوي قرآن باندې چې اعتراض کوي الله فرمایي چې دې سړی کې د قوت هغه د ایمان نشته ایمان په دې کې نشته بې ایمانه سړی په قرآن باندې اعتراض کوي فطرت چې چا خرابي هغه په قرآن باندې اعتراض کوي څوک لیونی عقل خرابي هغه په قرآن باندې اعتراض کوي لفظي معنی دا ده الذين الله تعالی فرمایا کسان ينقضون چدي ماته عهد الله وعد الله تعالی من بعد ميثاقه رسد مضبوط والی او پوخوالی دا غینا ويقطعون دوی پرې کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله تعالی پاغه سره ایو سره دا چې پیوسته کړی شي دا څه شی دی دا چې پیوسته کړی شي حکم د الله تعالی دا چې تاسو خپل قائم کې خلکو رښتیا وپالئ یا حکم د الله تعالی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري تاسو وکړئ حکم د الله تعالی دا چې تاسو د یو الله باندې ایمان نه وړئ دریم دا چې ويفسدون دوی فساد کوي په لار د پزمکه کې اولئک الله فرمایي دغه کسان دغه صفات والا هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي داخله تاوانیان دي داغه د فاسقین تشریح الله تعالی کوي لو د الله تعالی مراد هغه صفات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورات کې الله صفات د محمد رسول الله کړو دی يهود باغه پټو ناوی ځکه په قرآن باندې اعتراض کو یا عهد الله نه مراد وعده د الله تعالی نه مراد دا دی چې کمی وعده کمی خبر الله تعالی په قرآن کې کړی دی چې مؤمنان الله وعده اخیسته ده دوی هغه ماتي یا عهد الله نه مراد دا دی کله چې آدم علیه السلام الله پیدا کو داغه د شان الله تعالی انسانان ټول کافران مسلمانان ټول الله پیدا کړ الله ټول تو ویل الست بربکم استغفر ربنا ټول تو ویل بلا وربنا ولن یا الله تزمون ربي دا وعده الله ټول انسانان ناخصه ده دوی دا ویل چې تزمون ربي اوس چې کافران انکار کوي د الله تعالی د خبر نه د الله د حکم نه دوی هغه وعده ماتي حکم د الله ما تول نه مراد یو قوالدار چې خپل قائم ول دي قرآن خلاف چې څوک دا برشتي نه پاري دا برشتي ماتي خپلوانو سره بخپلولي نه کوي دا ډېر مهم حکم زموږ استاد سره اسلام دی رور سره به وروري کې تروزی سره به تروزی توپ کې خپلوانو به تپوس کې رشتہ دارانو به تپوس کې داغي لحاظ بساتي نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې فرمای حدیث ته انس زمو دی من احب يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه بخاری کې دا روایت ده د الله پیغمبر فرمای څوک چې خوخه غنی دا خبره چې رزق پراخ شي مال ډیر شي رزق پراخ شي او دا خبره څوک خوخه غنی چې الله تعالی داغه په عمر کې برکت واچي د الله تعالی داغه په جون کې خیر او برکت واچي هغه د خپل پیوسته کی نن سبا راشه اول د ځان شروع وکړه چاہے ستا په کور کې دغه شان د خپلې د ټولو خپلوانو قائم نه ده ستا د خپلوانو سره تعلق سره تا سره خپلوانو تعلق داسه شه دی ځکه مال هغه به برکت شوی دی جون به برکت شوی دی بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه روایت امام حاکم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې خوشحالي کې په دې خبره باندې چې عمر الله زیات کې په دنیا کې د عزت عمر ول الله ورکی دا خبره خوخه غنی په دې خوشحالي کې چې رزق الله پراخه کی
دا خبره څو خوښه ګڼي چې هغې ته الله تعالی خراب مرګ ورنکي، خاتمه الله تعالی په ایمان باندې کي، هغه د الله نه ویریږي، خپلې د قایم کي. دا نن سبا چې دا رزق مخکې دی موږ او تاسو ورپسې که نه ډېړي کار نه ورکوي، تجارت کار نه ورکوي، هر چا نه تپوس وکړي. وجه دا د موږ د الله دین اصلا که کوم دین چې د هغه موږ پرېښی دی، تقوا د الله نه نشته دی، ویره د الله نه نشته دی. خپلۍ ته وګوري، معاملاتو ته وګوري، کردار ته وګوري، روش ته وګوري، ګاونډیتوب ته وګوري، ټول په سین باندې لاهو شوي دي. ځکه زموږ او ستاسو ژوند دا تنګ شوی دی. الله دې زموږ او ستاسو ژوند ښایسته کړي. نو خپلۍ نبی اسلام فرمایي، روایت د امام مسلم دی، وی خپلې چې د الله پیدا کړه او د خپل عرش سره الله ولا ځای ورکو، هلته الله تعالی ځوړنده کړه. او دا خپلې چې د هره ورځ هر ټیم دا لګي، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله زه چې چا پیوسته کړم په دې انسانانو کې، الله د خپل عرش سره او د خپل رحمت سره پیوسته کا. زه چې چا پرې کړم او زه زما خیال چې چا ونه ساته، الله تعالی د خپل رحمت نه پرې کړ او د خپل رحمت ته وشړه. دا ډېر سخت وعید په دې باندې راغلی دی. ويفسدون في الارض، فساد کې پزما فسادي انسان دا د قران خلاف کوي. فساد نه مراد یو دا دی چې خلک هغه به کفر ترابلی، یا فساد نه مراد یو دا چې زما کې به نور ګناهونه ډېر زیات کوي، قران به ته اسامیت نه ده که د قران خلاف کوي. یو فساد دغه شان د دار چې لارې به شو کوي، دغه شان ته لارې به شو کوي او خلک به د الله دین ته نه پریږدي چې د الله دین ته خلک کړي، دا فساد دی. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. اوس الله تذکیر دی نعماتو کوي. الله فرمایي انسانان تاسو ولې د قران خلاف کوئ، ولې تاسو د پیغمبر خلاف کوئ؟ اول نعمت دا دی چې د نشنه الله تاسو شته کړی استی، نوی نه تاریخ دیم نو د چا که 10 کاله عمرې، یو 10 کاله مخکې بیخي د هغې یاداشم نو، د چا 80 کاله عمرې، یو ته مخکې هغه یو ته کاله مخکې د هغې نوم نهان په دنیا کې نو. الله فرمایي نوې شته مې کړې بېرته به نه شي، ولې زما خلاف کې؟ الله فرمای کیف تکفرون بالله، سرنګي تاسو کفر کوئ کافرانو منکرینو بالله د الله په توحید باندې، وکنتم امواتا وای تاسو مړه، فاحیاکم بس الله ژوند کړی تاسو، ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی، ثم یحییکم بیا به تاسو ژوند کی، الله حساب کتاب دا، ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دی الله ته واپس کړی شئ. کیف تکفرون بالله اوله معنی دا د خطاب د مشرک د کافرانو منکرینو ته، نو معنی دا د استفهام دی، دا معنی دا د استفهام دی او دا د استفهام لپاره چې الله ذکر کړ د پاره توبیخ باندې رټون الله تعالی دی کافرانو ته ورکوي. ولې تاسو کفر کوئ د الله په وحدانیت باندې؟ نوې نطفه وي، نطفه صادر پکې نه وه، د مور په رحم کې وي نطفه وي، او دغه شان ته د غوغې ټوټه شوې، او دغه شان ته الله تعالی دغه شان جوړښت درکړه، فاحیاکم الله ژوندی کړي، د مور په خېټه کې به الله ژوندی کړي په رحم کې، بیا به الله تاسو مړ کړي چې کله په دنیا کې پیدا شو ژوند دې تورې کو زندګي دې ته بیا به د الله مړ کړي، ثم یحییکم بیا به الله تاسو ژوندي کړي د پاره د حساب او کتاب. یا کیف تکفرون معنا دا د خطاب د الله تعالی مؤمنان ته الله ذکر کوي، نو دا لفظ د استفهام د معنا تعجب دی. مؤمنان ته الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو تاسو تعجب کوئ د کافرانو چې دوی کفر کوي د الله په توحید باندې، الله په دوی باندې خدا دلیل دا الله تعالی ور باندې دلیل خو ثابتې په دې دنیا کې، پیغمبران الله را لګلي، کتابونه الله را لګلي، بهم دوی انکار کوي. ثم الیه ترجعون کې الله تعالی فعل د مضارع مجهول لاوړو، معنا دا د کستا خوخه کې خوغه نه قیامت ته ورځي، حساب کتاب کې د خوخه کې خوغ نه دغه شان ته قیامت ته ورځي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، بل نعمت الله ذکر کې انسان دې د خصوصو کا پزمګه کې چې د انسان نه ما سیوا څومره مخلوق دی، الله فرمایي دا ټول مستاده فائدې لپاره پیدا کړی دي. زمګه د الله دا فائدې د انسان ته اخلي، اسمان د الله دی، باران پتا باندې وریږي، دغه شان دا کا دا بوټي الله زرغونی خوري انسان، دا حیوانات دا د الله دی، فائدې د انسان اخلي. الله د انسان ته تصرف یو کارو که زما بندگی او بل چا بندگی مکو، ولې د قران خلاف کې. هو الذي الله تعالی فرمای الله غزا ته خلق لكم چې پیدا کړل الله تاسو لپاره فائدې د پاره، ما فی الارض هغه څه چې بزمګه کې دي جميعا ټول الله وی اے انسان ما ستاسو لپاره پیدا کړی دي. ثم استوى بالله تعالی قصد کو الله تعالی اراده وکړه له سما اسمان ته، فسواهن پس الله تعالی په برابر د اسمانونو لرا 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم، او د الله تعالی په ارتمانه پوهه دی. دا ټول شهر ملک سره لپاره پیدا کړی دي،
او الله اسمانونو به دغه شان د پیدا کړی دي او اسمانونو ارض باندې الله خبر دی ګوره الله دې ذات چې وو اسمانونو د پاسه داغه دغه شان د الله تعالی د عرش د پاسه کرسی د الله تعالی او دغه شان د عرش دی هغه من الله تعالی استوا کړی دا او دغه شان د په ومزمګه کې چې په وبو کې تک تور شپه کې تک تور وبو کې تک تور میګه روان دغه په شاره من الله پوي زما اوس په عمل بل وری خبر نه الله ډیر عظیم قدرت لري دلته سوال دا دی چې ازمکه مخکې پیدا شوه کړه اسمان مخکې پیدا شوی دی ځینې مفسرین وی اسمان مخکې پیدا شوی مقاتل نو فرمایي راجح قول دا دی زمکه الله مخکې پیدا کړی دا عبد الله بن عباس وی الله تعالی زمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه بیا الله تعالی اسمانونه پیدا کړ په 2 ورځو کې او بیا الله تعالی دغه شان د راکم چې خوراکونه دی او ونی دی بوټي دی دا بیا الله تعالی په 2 ورځو کې پیدا کړه بل ځای کې قران کې راځي الله فرمایي ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن 7 سماوات زمکه چې کله الله پیدا کړ بیا الله تعالی اسمان ته اراده وکړه اسمان پیدا کو او هغه د غشان ته هغه لوګي او الله تعالی دغه نو اسمانونه دا جوړ کړل الذين الله تعالی فرمایا کسان دي فاسقان ينقضون چدي ماته عهد الله وعد الله تعالی من بعد ميثاقه رسد مضبوط وای دغه نو پوخوای دغه نام ويقطعون ودي پریکي ما امر الله اغه چې حکم کړل الله تعالی به پاغه سره ان یوصل دا چې پیوست کړی شي ويفسدون في الارض او دی فساد کې پزمګه کې اولئک الله فمدا کسان دغه صفات والا هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي خلکو بالله د الله په توحید باندې وکنتم امواتا وای تاسو مړه فاحیاکم بس الله ژوند کړی تاسو نمور دمن دپو هغه رحمونو کې ثم یمیتکم بیا الله تاسو مړ کی پس ته ژوند ثم یحییکم بیا الله تاسو ژوند کې د پاره د حساب او کتاب ثم الیه ترجعون بیا به الله تاسو واپس کړئ شئ هو الذی الله تعالی غزاد خلق لكم چې پیدا کړل الله تاسو لپاره فائدې د پاره ما فی الارض جميعا اغه چې بزمګه کې دی ټول ثم استوى بالله تعالی اراده وکړه قصد وکړه الى السماء اسمان ته فسواهن بس برابر الله تعالی د اسمانون لرا 7 سماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم او د الله تعالی په ارتمانه پوهه دی